سلامونه او نیکی هیلې نن د سګزي صاحب محمود خان سګزي په خبرو باندې لنډه تبصره کوم چې د بنو د پیښې نه وروسته کړي دي د په خبرو کې څلور اساسي ټکي ما پیدا کړل. یو دا ویلي دی چې موږ نه غواړو چې زموږ ولسونه د خپل پوځ سره په جګړه کې ښکېل شي، خپل پوځ سره، او د خپل دلته ځکه ټینګار کوم چې په دې باندې لنډه کې بحث شته دی. دویمه خبره دا ده چې د بنو پیښې باندې د پاکستان ټول ولسونه خفه دي. درېمه خبره دا ده چې موږ له چتراله تر بولانه ټول باید راووځو او نړۍ ته دا پیغام ورکړو چې موږ په خپله خاوره باندې هیڅ ډول جګړه نه غواړو. او څلورمه خبره دا ده چې موږ فیصلې نه کوو بلکې خبره کوو. شروع به د خپل پوځ نه وکم. ریکټ ډي میریبیو د انقلاب فرانس د لومړیو سیاسي مشرانو څخه دی. هغه د پروشیا په اړه باندې دغه وخت پروشیا په اړه باندې خبره کړې وه چې هغه ما په وار وار د پاکستاني لیکوالو او د ولس غمخوارو او پوهانو نه اورېدلې ده. اسګزي صاحب هم اورېدلې ده. زه باوري یم، مطمئن یم، دومره مطالعه خدای لري چې هغه وایي چې هیوادونه پوځ لري، د پاکستان پوځ هیواد لري. دا خبره ډیره تکرار شوې ده او هغه دومره ډیره تکرار شوې ده چې اوس خلک د ریکټ ډي میریبیو پورې نه تړي بلکې د پاکستان دا خبره اوس داسې ښکاري چې حقیقت د پاکستان نه دا خبره راپورته شوې ده، په لومړي ځل دلته راپورته شوې ده. نو بناءً اسګزي صاحب خپل پوځ خبره چې کله کوي دغه تناظر حتما تا په نظر کې ساتلی دی. څو بیلګې به د خپل پوځ تاسو ته درکړم چې دی وایي چې خپل پوځ سره جنګ نه کوي. بالکل دا ولسونه خپل پوځ سره جنګ نه کوي، خو دغه پوځ چې ولس محکوم دی او د ځان دپاره ساتلی دی، د ملک ځان دپاره جوړ کړی، هغه چې دی هغه د دې ولسونو پروا نه لري. یا به د ده سره په لاره ځي او یا به لکه د خان اف قلات غوندې جبر سره مخامخ کیږي. ګورئ راځئ د پاکستان د پیل نه شروع کړو. په 1940 خیال کې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې غالبا که حافظه مې مرسته کوي په کلکته کې د خان اف قلات سره کېناستل، یا قتلي او جناو سره فیصله وکړله چې تا ته به سیمي اټانومس حیثیت درکو، موږ سره راشه او سره تړون امضا کوئ. صحیح ده. لیکن چې کله وخت راغی پوځ لاړه په جبر او استبداد یې تېنه خاوره ونیوله. دغه خلک دي چې تړون یې وکړو بیا تړونو سره مات کړ. پرنس کریم د ده ورور هغې ونیو او مړ یې کړ. د هغه ورځې نه تر ننه پورې 8 لسیزه روانه ده. بلوچ مشران، کشران، قتل عام د دوی روان دي. اکبر بګتي غوندې سړي سره دغه پوځ په لاره لاړه نه. اکبر بګتي هغه څوک چې د سره په مین سټریم پالیټکس په سیاست کې غاړه وړله، په بلوچستان اسمبلی کې ورسره کېناسته، په مرکز کې ورسره مین سټریم هغه اساسي بهیر د سیاست کې ورسره ګډون درلود. مشرف ورته ویل چې د هغه ځای نه دې ولم چې پوم نشي د کوم ځای راباندې ډز وشو، هماغسې هم کړل. د هغه پوځ دی. نو ته هغه پوځ خلکو ته ښیې، یا هغه پوځ چې په بابړه کې تش لاس ولسونه راوتي وو، ښځې او نارینه تش لاس وو، خدایي خدمتګار، او د خپلو سیاسي مشرانو خلاصون یې غوښته، بل کوم خاص غوښتنه نه درلودله. ښه دوی په وار وار یو خبره کوي، آئین په رڼا کې یا د پاکستان د اساسي قانون په رڼا کې وایي موږ چې دی د حقوقو غوښتنه کوو. دغه دواړه د بابړې خلکو کوم آئین خلاف خبره کوله. او تاسو پوهیږئ چې په ځای د دې چې د هغوی د وینې پوښتنه وشي، هغوی یو میاشت بعد په سپټمبر کې 1940 کې په خدای خدمتګار تحریک باندې بندیز ولګېده. هغه تحریک چې د انګریزانو خلاف فعاله مبارزه کړې. بیا پسې راتېر شه حسین شهید سهروردي خبره کوو، د بنګال د جوړېدو خبره کوو. د هغه وخت بنګال چې د مشرقي او مغربي پاکستان په نوم باندې دا دوه برخې یادېدې چې بنګال مشرقي پاکستان و، ولس یې هم تېنه ډېر و، جي ډي پي هم تېنه لوړه وه، ټول عاید تېنه ده راوړو دلته مغربي پاکستان ته. کله چې هغه د خپل حق غوښتنه وکړه، جنا ورغی په ډاکا کې ورته ودرېد، په انګریزي ژبه ورته ویلې چې زموږ د ملک رسمي ژبه به اردو وي. خپله اردو نه شو ویل، لیکن ولسونو باندې جبر کوو چې ته به اردو وایې. هغه ورته همدومره ورته ویلې چې وسړیه خو نیم زه یم او باقي نور ټول نیم تاسې یاستئ، پښتانه، بلوچ، سیندیان، پنجابیان، سرایکیان، براهویان، ګلګتیان، دا ټول چې سره راټول کوي زموږ عمره نه یاستئ، موږ درنه ډېر یو، او ته زما ژبه ختمه او بله ژبه ما باندې حاکم. همدومره خبره وه. تاسو پوهېږئ دې پوځ هغوی سره څه وکړه؟ ویل ستاسې نسل بدلو. نارینه یې ورته وژل، او چې کله 80 کال کې انتخابات وګټل، بوټو ورته ویل چې هلته به ته دلته به زه یم، ادرتم ادرهم، دا ناره یې جګه کړه. هغې نه مخکې ورته 1 یونټ، یعنې دا هغه ټول مسایل 1 یونټ یو بل بحث دی. بیا به کله د بنګال په تناظر کې درته وکړم چې هغلته څه لوبه ورسره وکړله. دوی پوځیان ولېږل، وژنې، قتلونه. په 80 کال کې ورته ویل نسل د بدلون، په ښځو باندې ورته تیري وکړل، نارینه یې وژل، ښځو باندې تیري کول، ویل موږ د بنګالیانو نسل بدلو. دا هغه پوځ دی، یعنې د ولسونو پوځ. نو بنګال سره خو یې دا لوبه وکړه. ډېر لنډ به راشو ګلګت بلتستان کې
منظور پروانه د ملګری راپورته شول پوځیان زی په ګلګت بلتستان کې چیرته ښکلې ځمکه وي هغه د حکومتي ځمکه ده. ولې ګلګت بلتستان لکه زمونږ استاسې د سیمو د هیوادونو د منطقو هلته دا جایدادونه چې دي نسل نسل انتقالي ډېر اسناد لینډ ریفارمز نه دي شوي اسناد نشته دی بس ورشه ځمکه یې خوښه شوه دا دولتي ځمکه ده دولتي بلډینګ پې جوړوم سره د دې چې ګلګت بلتستان نه دوی د سیپاک دپاره هلته د چین سره لار لري هغې دپاره ترې استفاده کوي دغه خلکو حقوق نه ورکوي کله چې حق ترې نه غواړي د قانون اساسي په رڼا کې د دوی د آئین پاکستان په رڼا کې د 73 کانسټیټیوشن چې دوی ورته وایي د 93 کال په قانون اساسي په رڼا کې خپل حق ترې نه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي دا د بن ولس چې راوتی و دوی جنګ کوي چا سره خو همدغه پوځ همدا د ولس پوځ لاړه ډزې ورباندې وکړي نو خبره دا ده چې بالکل ولسونه به خپل پوځ سره جګړه نه غواړي خو که پوځ سره دا ومني که پوځ ولس خپل ومني هغه خو وایي چې خبره دا ده چې دا ولس زما دپاره دی یا به زما خبره مني او یا به وژل کېږي چې په بنو کې دا کیسه وکړله نو دا یوه خبره دا به همدلته پرېږدم بیرته تا د اساسي قانون خبره په وار تکراری همدغه د 73 کانسټیټیوشن ته 73 کاین چې ورته وایي د 93 کال اساسي قانون د پاکستان په دې کې په واضح الفاظو لیکلي دي چې د کوم ځای نه چې نېچرل ګیس قدرتي ګیس راوځي په هغې باندې ټول نه ډېر حق د هغه منطقې د ولسونو زه د ډان ورځپاڼې ریپورټ درته وایم د پاکستان معتبر انګریزي ورځپاڼه ده هغه وایي چې د بلوچستان د 34 ضلعو مرکزونو نه یا د ولسوالیو د مرکزونو څخه یوازې 14 ګاز لري کلیوالي سیمې درته نه یادوم مرکز د ولسوالۍ درته یادوم سره د دې چې په 1995 کال کې 55% ګاز د پاکستان دغه ځای نه راوته اوس خو سند ډېر ګاز تولیدوي خو په هغه زمان کې 20 کاله 15 کاله مخکې تر ټولو ډېر ګاز چې هغه د بلوچستان نه راوته لیکن بلوچستان سره د دې چې د پاکستان تر ټولو غټ ایالت دی تر ټولو وروسته پاتې ایالت دی سره د دې چې د پرمختګ اساس انرژي تر ټولو ستره زیرمه د دوی په لاس کې وه مزې په پنجاب کې ولې پنجاب انډسټریلایز دی ولې بلوچستان انډسټریلایز نه شو ولې دلته صنعت جوړ نه شو ولې دوی صنعتي پرمختګونه کړ ولې چې ریسورس د امکانات باید هلته استعمال شوي وي پنجاب دا اوس په پاکستان کې تر ټولو د ګاز مصرفونکی دی سند تر ټولو ډېر تولیدونکی دی اوس پخوا بلوچستان تر ټولو ډېر تولیدونکی و تر ټولو ډېر مصرفونکی پنجاب دی نور خلک ګاز نه لري سوی منطقه چیرته چې په لومړي ځل په پاکستان کې ګیس راوځي چې ورته سوی ګیس په مجموع کې وایي د قدرتي ګیس په پاکستان کې د سوی منطقه د ګازو د زیرمو نه صرف 9 کیلومتره فاصله باندې دی ګاز نه لري تر اوسه پورې ګاز نه لري نو آئین پاکستان پر رڼا کې چې ته کومه خبره کوې او خپلو پوځونو سره نه غواړې جنګ وکړې د دې پوځ تاریخ دا دی تاسو پوهېږئ سره د دې چې په پاکستان کې تر ټولو ډېر ګاز بلوچستان تولیدوي یا تولیدو زه تاسو ته د اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ د ریپورټ نه خبره کوم 0.9 نه خالصه کورني عایدات یا جی ډي پي د بلوچستان د ګاز نه ده یعنی دوی ته هیڅ نوه ګټه د دې نه رسیږي په بدل کې بیرته همدغه پوځ محرنګ بلوچ دا اوس کوڅه په کوڅه ګرځي سوال کوي زاری کوي ماما قادر بلوچ دا څو کاله لګیا دی منډې وهي مشران یې وژل کېږي کشان اختطاف کېږي بیا یې مړي ورته غورځول کېږي محرنګ بلوچ چې راوځي هغه باندې 100 خبرې جوړي د کوم پوځ خبره کوي هماغه پوځ چې بلوچي ځوان اختطافي او بیا میوچیلیټډ خراب شوي مسخه شوي جنازې غورځوي هغه پوځ سره صاحبه ځان به نه غلطو سره او ځان به نه دوکه کوو دویمه خبره دا کړې ده چې د پاکستان ټولو لسونه په خبره هم نه دي صاحبه دا صرف پښتانه دي او هغه هم ځکه چې د غم ورلغاړې دی د پاکستان تر ولکې لاندې پښتنو سیمو کې صرف پښتانه په دې خبره دي پاکستان مین سټریم میډیا کې دغه پیښې یو خبر نه دی خپور شوی ګیلمن وزیر باندې لکونه انسانان راټول شول په جنازه باندې یو خبر نه دی تیر شوی د دوی په میډیا باندې مین سټریم میډیا خو پرې دغه اطرافي پټه غلې چوپ ویډیا وحدت اخبار کې په خبر نه راځي سړیا ته ولسونه په خفه دي ولسونه په خبر نه دي ولس څه خبر دی د بلوچ نه ولس خبر نه البته ولس دلته پنجابي ولس دی ولس هغه چې غټو ښارونو کې اوسېږي هیڅ څوک دغه خبر نه دي دروغ ولې وایي غاړه ولې بند دی ته په دې پوهېږې چې ولس په دغه پیښه خبر نه دی تا ته معلومه ده ولې چې مین سټریم میډیا باندې د دوی په خبر خپرولو باندې بندیز دی ته ماته یو ریپورټ وښایه چې خپور شوی مین سټریم میډیا پرېږده
هغه سیمه ییز یا منطقوي میډیا کې د خپور کی ځه نو ځان به سره نه غلطو ځان به سره نه دوکه کو او خپل ولسونو ته به ګپ نه ورکو ولس ته خو اوس ګپ نشي ورکولی صرف ځان ته ګپ ورکوئ بیا دې خبره دا کړې ده چې راووځو او نړۍ ته پیغام ورکوو چې موږ په خپله خاوره جنګ نه غواړو نو منظور خو بله خبره نه کوي منظور پښتون څه ویلي دي منظور پښتون خو همدا وایي هغه په وار دا نه ده ویلي چې زه د پاکستان د اساسي قانون سره سم 73 کې آئین سره سم زه د خپل ولسونو حق غواړم زما د دې خاورې نه ایکسپلویټیشن مه کوه د سیمایزو نیابتي جګړو دپاره ترې استفاده مه کوه زما قومي مشران مه وژنه زما ولسونه مه بېعزته کوه دغه ضرب عصبو بل دا اپریشنونه چې ده کول منظور خو بله خبره نه وکړي او منظور خو همیشه دا خبره کړې کله بیلتون غوښتی کله بیل مل غوښتی کله د آئین خلاف خبره کړې دا خو په کراچي بار اسوسییشن کې ستا یاد دي هغه ویلې زما یو خبره ته ثابته کړه چې د آئین خلاف وي ما ځوړند کوي زه ځوړندېدو ته حاضر ما په دارو خېجوئ نو خبره دا ده چې ته به راوځې که نه به راوځې منظور راوتی دی یوازې منظور نه دی راوتی بلکې ټول پښتون ولس هلته په کوزه پښتونخوا کې راوتی دی او دا یوه خبره کوي چې موږ په خپله خاوره باندې د نیابتي جګړو مرکز نه غواړو د دې نه دغه استفاده نه غواړو او د دې تر څنګ خپل هغه قانوني آئیني حقوق غواړي تاسې زه یو بله بیلګه در کوم اسکزی صاحب د بلوچستان په اړه باندې د نړیوال بانک د 2008 کال ریپورټ چې جامع ارزونه یې کړې ده او په دغه ارزونه کې د بلوچستان د پرمختګ دپاره پوره یو لارې نقشه ورکړې ده لیکلي دي چې دلته سرچینې شته زیرمې شته امکانات شته د دغه امکاناتو په مټ باندې بلوچستان دغسې پرمختګ کولی شي پوره د لارې نقشه یې اچولې ده راځه دغه ریپورټ مو ته راواخلو او خپل مخې ته یې کېږدو او د هغې په رڼا کې وګورو دوی د بلوچستان کې د دغه ریپورټ 15% تطبیق کړي زه تاسو سره دا منم چې بلوچ د دې ملک ګډونوال ګڼل کېږي همداسې دا پښتانه دوی خپل د زیرمو د ریسورسز او د امکاناتو کې چې د دوی څه برخه د هغه غواړي او هغه هم د آئین سره سم غواړي د اساسي قانون سره سم غواړي نو هغه څه ورته نه ورکوي هغه او دا له څه کوي چې پښتون خو ډېره غټه کتله ده کوم څوک دی چې دلته راځي دي ګلګت بلتستانیان دا یوه میاشت مخکې کشمیر کې څه اړو دوړو کشمیریان نور توبهګار دي هغوی نارې وهي چې نور د دې غم نه من خلاص کوي او ته پاسېدلی خلکو ته چې خپل پوځ سره جنګ نه غواړو ولسونه غم کې شریک دي او موږ راوځو ته به لا راوځې منظور دا څو کاله وشو راوتی کوڅه په کوڅه ګرځي ته اوس راوځې او ته راوځې تېره وباسې بیا وایي فیصلې نه کوو د دې خبرې معنا باندې پوهېږئ د دې خبرې معنا دا ده چې هغه منظور پښتون چې د اکتوبر کومه جرګه راغواړي او وایي چې جرګه به هلته فیصله کوي زموږ د راتلونکي په اړه باندې دا د هغې مقابل کې کاونټر نریټیو ورکوي صاحبه ته د ډیموکراسي په اصل پوهېږي ته د جمهوریت په اصل پوهېږي په جمهوریت کې د ولس نظر هغه د دولت او د حکومت نظر وي دغه ولسونه راټولیږي پرېکړه کوي چې نور موږ سره تاسې څه ډول برخورد وکړئ ته فیصله نه کوې ولس فیصله نه کوي ښه څوک یې کوي ته فیصله کوې زه فیصله نه کوم تا سره څوک د فیصلې خبر هم نه کوي فیصله ولسونه کوي کاونټر نریټیو روان دی د هغه په خلاف دسیسې روانې دي د اکتوبر غونډې په خلاف لیکن یو اقدام یو پیل شوی دی نو محمود خان اڅکزی صاحب ځان به سره نه غلطو وایي چې موږ خپله هغه دی نه غواړو زموږ منطقه د جګړې دپاره استعمال شي اوس سړی دا 33 بلین ډالر چې پاکستان اخیستل هغه ولې چا پې تحمیل کړې وه په پاکستان باندې هغه چا تحمیل کړې وه هغه مشرف په خپله پروژه اخیسته چې پیسې راکوي چې زه دلته کاونټر ټیرریزم کوم زور یې د وزیر او د مسجد نه وته چې بیچارهګان د پېښور په کیمپونو کې تباه شول هم یې عزتونه وننګېدل هم یې کاروبارونه تباه شو هم سوداګري ختم شوې مارکیټونه ونړېدل ولسونه تباه شو او قومي مشران بې شمېره ووژل شول نو زما د اڅکزي صاحب نه غوښتنه دا ده ګوره دا کم رباب چې ته ټنګې دا رباب چې دی اجمل خټک هم ټنګولی د خپل عمر په آخري مرحله کې ویلې چې خپل رباب به ټنګومه او باباګان به پرزومه هغه باباګان راونه پرزول ته اوس دا رباب ټنګې خو زه یو خبره تا ته دا وکړم منظور په شان ځوانان نشي را پرزولی خپله به د تاریخ په غلط اړخ باندې ولاړ وي
او بیا به افسوس کې خیر افسوس ته به خدا زده کړي ډېر څه درته پاتې وي لاسونه به مروړې او افسوس به کوې وخت به درنه تیر وي راځه د تاریخ هغه صحیح اړخ ته ودرېږه د دغه ولسونو د حق غوښتنې غږ شه او د دوی ځوانانو ملاتړ وکړه راځه دا ومنه چې ته ونه توانېدې چې د خان شهید د شهادت پوښتنه وکړي د دې نه به څوک انکار وکړي چې هغه چا ووژه دا به ثابتول څومره ګرانه خبرې اوس د تاریخي پیښو په رڼا کې د عثمان کاکړ پوښتنه دې ونه کړی شوه نو ته به د بنو د ولسونو پوښتنه کوې هغې کې م وایې چې پوځ سره حسابي نه کوم شخړې د نظم فیصلې هم نه کوم او بس یوازې غمرازیانې کوي په دې باندې نه کېږي دا رباب ټنګول پرېږده او د دې ځوانانو راپرځولو هڅه مه کوه او خبره دا ده چې د تاریخ صحیح اړخ ته ودرېږه ډېره زیاته مننه